د یوې ښځې رښتینې واقعه او د هغې رښتینې خبرې چې د هغې واده نه کېږي، عمر یې 15 کاله دی. هغه څه وایي چې زه چا سره واده کول غواړم او د خپل خاندان نه دومره ګیلهمنده ده چې تاسو به یې خبرې په دې ویډیو کې واورئ. هغې په خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې زما عمر 15 کاله دی او وایي چې زما رونه، زما مور پلار، موږ د یو ډېر مالداره خاندان سره تعلق ساتو، خو وایي چې ما ته کله هم د بهر نه رشتې راغلي دي په لسګونو رشتې، نو هغه رشتې زما پلار زما رونو منې کړي دي. او دا هم وایي چې زما په کور کې زما د رونو هم ودونه شوي دي او زما همزولې چې کومې زما په کور کې وي، یعنې د تره لورګانې وغیره چې کوم دي د هغوی هم ودونه شوي دي. خو دا وایي چې زما مور پلار ډېر په فخر سره وایي چې موږ د خپلو 2 پوشتونه په پردي خاندان کې خور لور نه ده ورکړې او موږ په خپل خاندان کې خور لور ورکوو او دا اعزاز موږ ته حاصل دی. نو دا جینۍ وایي چې کله کله مې زړه وشي چې په چغو چغو الله پاک ته وژاړم چې دا زه دې په څنګه خاندان کې او په څنګه خلکو کې پیدا کړی یم چې دوی ته دومره احساس نه کېږي چې د دې ښځې عمر د 15 کالو نه واوښتو تر اوسه پورې دوی زما دپاره د رشتې غم نه کوي. او بیا دا هم وایي چې که چېرته د الله پاک یاره نه وی نو کیدی شي چې ما خپل ځان وژلی او خپل ځان مې پانسي کړی. نو په دې ویډیو کې زموږ ستاسو دپاره هم یو ډېر لوی سبق دی او هغه دا چې ځینې وخت د پښتنو کوم مشران چې دي هغوی په خپلو خاندانونو کې په خپلو ښځو لورګانو باندې دغسې ظلم کوي، زیاتې کوي. د هغوی دپاره د بهر نه رشتې ډېرې راځي، لکه څنګه چې د دې جینۍ قصه ده، خو بهر یې نه ورکوي او په خپله کورنۍ کې څوک نه غواړي. نو دا خبرې بیا ډېرې زیاتې سختې شي او اخره کې داسې هم لیدل شوي چې جینکیانو پکې خودکشي هم کړې ده. نو زموږ د ویډیو مقصد دا و چې د معاشرې ته د خلکو ته یو اویرنس ورکو، یو پوهه ورکو چې دوی په دې هر څه باندې پوه شي او دوی د خپلو لورګانو هغه حقوق ورسپاري کوم چې اسلام هغوی ته ورکړي دي.